صحت وزارت یا روغتیا ډېره مهمه ده چې کله مریض شي. چې مریض شوی نه هیڅ مهمه نه ده، ځکه دولت کې ډېر زیات اولویتونه دي نور. خو لیکن کله چې سړی مریض شي نو بیا معلومیږي چې څومره مهمه ده. موږ داسې بحث لرو نن چې په یو موضوع باندې چې تاسو ټولو ډېره زیاته مطالعه کړې وي. دا کریم صاحب یو ډېر ښایسته پوسټ کړی و. زموږ WHO یو تخمین را لېږلی و چې څومره میلیونه خلک به اخته کېږي او څومره به ترې مړه کېږي. بیا دوی یو ډېر ښه پوسټ کړی و چې که دا رښتیا شي نو زموږ ډېر نږدې ځینې کسان به ډېر سخت مرض تېر کړي، خپل خپلوان. موږ به مرض تېر کړو. ډېر خلک به موږ پېژنو چې مړه به شي د دې څخه. او موږ به تاسې وکتل چې ډېر خلک مړه شول ترې څخه، ډېر نږدې دوستان مړه شو ترېنه، ډېر خلک مصاب شو ترېنه. او دا موږ تاسو چې ناست یو تقریبا ډېرو خلکو به تېره کړي وي همدلته، په شمول زما او د احدي صاحب چې په سیستم کې موجود وو او دلته ناستو کې ډېرو خلکو به تېره کړي وي. نو کرونا موږ ته ډېره زیاته مهمه وه. موږ په اولنی کیس چې کله موږ مطمئن وساته عامه، ځکه موږ ترتیبات چې نیولي وو د جنورۍ د میاشت نه را دې خوا ته موږ شروع کړې وساته عامې. موږ خوشحاله وو، حالت ښه و. او ما تاسې چې وویل شمس صاحب، موږ هم فکر کولو چې هوا ګرمیږي لکه د زکام غوندې یا انفلوینزا غوندې، دا به هم د منځه ځي، ځکه چې دا مرض خو نه یو چا نه پېژندلو. فکر همداسې و. خو بدبختانه زموږ یو همسایه چې ایران و، هغه کې مرض خپور شوی و، خو پټ و، خپور شوی و، پټ کړی و او معلومات یې نه وړاندې کړي. خو کله چې دا دوه کسان سپین ږیري مریضان شوي وو چې دا یې په کومه ورځ ریپورټ کړه، د دوی مړینه یې ریپورټ کړه، نو موږ په صحت عامه کې ورخطا شو، ځکه چې دوه کسان مړه کېږي فی کس 800 به مصاب وکړي په همه وخت کې، چې یو کس مړ کېږي، دوه چې مړ شوي 1400. بیا وروسته هم چې کله واورېدل چې دا کسان د چین سره کوم ارتباط هم نه لري، نو بیا یې بیخي ورخطا کړو. نو بغیر د نه چې د WHO تصمیم ونیسي چې تعریف بدل کړي د واقع، موږ فقط چین نه راتلونکي کې کرونا لټوله. نو موږ په هماغه ورځ باندې احدي صاحب چې زموږ د سروانس پروګرام مسؤل دی، تصمیم ونیوله هر کس چې د ایران څخه راغلی دی هغه باید ټیسټ شي. نو هغه چې هماغه اوله واقعه د ایران نه 2 ورځې بعد موږ پیدا کړله. 2 ورځې وروسته چې دا واقعه وموندل شوله، خو ټیسټ موږ نشو کولی په افغانستان کې. 3 لابراتوارونو دا ټیسټ کولو په هغه وخت کې، یو په امریکا CDC کې و، یو په تایلند کې، په هانګ کانګ کې و، یو په نیدرلینډ کې و، هالند کې. موږ خپل سمپل ولېږلو دغه ته، د هالند ته، او اول مثبت کیس هم پیدا کړ. بیا کیس نه و څه وخت، یو هفته 10 ورځې، نو خبرې ډېرې شوې چې دا شاید د سیاسي اعلان وي، سیاسي خبرې هم هغه وخت کې وي. خو بیا هغه نه بعد نو کیس نه پیدا شو، هرات نه شروع شو، هرات کې نه بیا فراه او نیمروز او بیا ټول افغانستان. بدبختانه موږ ونه توانېدلو د دولت په صفت باندې، او موږ کولی هم نشو. د ورځې 10,000 نفر په اوسط شکل باندې ایران نه راتلل او افغانستان کې خپار شو. 10,000 نفر په اوسط شکل باندې. یو ورځ سرحد بند کړل، نور وایي چې خپل خلک هم دي، نو خپل خلکو باندې څوک سرحد نشي بندولی. بیرته سرحد خلاص شلو او خلک راغلل. خو بیا هم موږ دومره ظرفیت متاسفانه نه لرلو چې موږ ټیسټونه وکړو. کله به مواد نه و، کله به افراد نه و، کله به ټیسټونو ماشینونه نه و، PCR به هم نه و. نو مرض خپور شو، خو حالت نه و معلوم. مرض زیات شو، حالت نه و معلوم. یو ورځ خو د عامې روغتیا وزیر ته هم موږ ارقام ورکوو، نو موږ ورته ارقام ورکړو چې مرض په زیاتېدو دی. بله ورځ ارقام دغه شول چې مرض په کمېدو دی. نو ولسمشر هم په دې ځای کې چې وکتل،
دا څه قسم حالت روان دی. یو ورځ وایي چې زیاتېږي، بله ورځ کمیږي. زه ولسمشر په صفت باندې زه څه وکړم؟ زه ملک بند وساتم؟ زه بیرته شروع کړم مملکت، کارونه شروع شي؟ زه څه وکړم؟ ما ته واضح یو پکچر په 4 ورځو کې راکړئ. په هماغه شو 4 ورځو کې موږ یو سروې وکړله ټلیفوني، بله سروې خو موږ نه شوه کولی. زنګونه مو وهل مختلفو خلکو ته په افغانستان کې. هغه نه پیدا شو چې 50% خلک مبتلا شوي دي په افغانستان کې. خو هغه مبتلا په د اراضو علایمو باندې وه. نو اراضو علایم باندې موږ نشو ویلی کېدی چې ډېر بل مرض هم ولري او په کرونا کې حساب شوي وي. ځینې شیان که موږ دلته پرې خبرې کوو، که هغه بیا یو څه سینسر شي، کریم صاحب ښه به وي. خو چې دلته پرې وغږېږو ښه دی. په مړینې باندې د 1 لک نه ډېر کسان مړه شوي وو. په هغه ټلیفوني سروې مو ښودله د کرونا څخه. نو بیا کله چې ولسمشر ته پریزنټ کړله، بیا هغه پوښتنه وکړله چې دا ریسرچ هم څومره ریلایبل دی، څومره درست دی دا ریسرچ. زموږ جواب هم دا و چې ریسرچ په 4 ورځو کې په ټلیفوني سروې خو دومره غټ ارقام اعلانول مناسب کار نه دی. بیا هغه ویل چې دا سروې چې دا خپله کورونو ته ولاړ شو او افغانستان خلک سروې کړو، نو دا تحقیق باید وکړو. نو دا څېړنه موږ ته 20 ورځې وخت راکړو. نو په 20 ورځو کې موږ یعنې هېڅ کله کومه ملي سروې په 20 ورځو کې موږ نه وو اورېدلې بیخي چې شوي وي. خو د ولسمشر حکم و او موږ هم ویلې دا باید وکړو. دا څېړنه خو بیا هم اعتماد خو نشته، ځکه ستاسو زموږ ستاسو هم په یو بل ستاسو هم شاید اعتماد ونه کړئ چې عامې وزارت یا وزارت یو دولتي سکتور به وکولی شي چې یو داسې دقیقه څېړنه وکړي چې حالت معلوم کړي. نو هغه بیا ویلې چې دا باید موږ د جانز هاپکینز نه هم کلیر. جانز هاپکینز پوهنتون نه وخت هم ډېر کم، خو موږ تیاری او څه نیولې، پروټوکولونه هم جوړ کړه، دا هم شریک کړل د جانز هاپکینز سره سفارت د لارې، ځکه دلته جانز هاپکینز نه و. د امریکې سفارت خو هغوی سره پروژې لري، کارونه لري. نو هغوی څخه مو غوښتل او همداسې د ایموري پوهنتون، د امریکا CDC، WHO، جنیوا، ټولو سره هم شریک کړه. تاییدي مو واخیستله د ریسرچ، د ده څېړنې تاییدي مو واخیستله. او د دې نه بعد نو څېړنه هم آغاز کړله او څېړنه هم په خپلو ډاکترانو وکړه. 6 میلیونه افغانۍ بودیجه وه د دې دپاره. موږ د 15 میلیونه افغانیو نه په کمه وکړله، ځکه چې فقط د 15 میلیونه مصرف هم زموږ څه شی و، دا ټسټونه هم چې اخیستي وو د دې پیسې شوې یو څه، ځکه 15,000 ټسټ هم موږ وقف کړه دې سروې ته وملیږل. او د هغې په څنګ کې چې دا خلک راځي د دې ټرانسپورټ او د دوی لیږل دغه کلو ته د احصایې مرکزي سره په ډېره نږدې هماهنګۍ کې مونږ غوښتل چې ملي کچه باندې پوه شو. خو لیکن بیا مې ویلې چې ملي کچه باندې که پوه شو، جغرافیا په اساس هم باید یو څه پوه شو چې حالت څنګه دی. افغانستان هم په 9 جغرافیایي سیمو ویشلو یا زونونو باندې، مشرقي د پکتیا ریجن، قندهار ریجن، د هرات ریجن، د مزار ریجن، د کندوز، مرکزی ریجن، کابل هم جدا ریجن ونیولو، او د بامیانو ریجن. کوشش هم وکړو چې دا فرهنګي تفاوتونه موجود دي په دې حصو باندې کم از کم ویشو، او ځکه چې د فرهنګ سره دا مرض ډېر نږدې تعلق لرلو. د هرې سیمې څخه تقریبا د 500 نه تر 200 کورنۍ موږ د احصایې چې څومره سمپل سایز یا مشت نمونه خروار چې موږ ورته وایو، دا باید دومره نمونه وي چې هغه نمایندګي وکړي. نو د 500 نه تر 200 کورنۍ پورې موږ دا انتخاب کړي. ټیمونه مو ولېږل، ټریننګونه مو ورته ورکړل. په هر کور کې موږ 2 کسان انټرویو کړل. لږ ډیټیل ته په دې ځم کنه چې موږ باید د څېړنو کلتور عام کړو او څېړنې خپل وخت نیسي.
موږ باید دونه منډې ونه کړو. د صحت عامې وزارت ارځای خدمات کوي. څېړنې باید موږ ته پوهنتونونه وکړي او پوهنتونونه متاسفانه په دې لیول کې نه دي چې دا کار وکړي او یا ورته چا ښودلي نه دي. باید هلته کار وشي تر څو پورې زموږ پوهنتونونه د څېړنو مرکز شي. تصمیم ونیول شو چې یو ماشوم یو غټ انټرویو ځکه پیسې کمې وخت کم و. په نوره دنیا کې تقریبا ټوله کورنۍ دغه کېدله دا ټیسټ کېدله خو موږ ټوله کورنۍ نه شوه کولی. یو ماشوم یو غټ ماشوم دې دپاره وکړي چې مکتبونه خلاصو وګورو چې ماشومان څومره مبتلا دي او اصلي ټارګټ زموږ غټان وو ځکه ماشومانو کې دا مرض خطرناک نه و. مړینه کمه ده. نو یو ماشوم او یو غټ انتخاب شول. نو موږ 95% وتوانېدو چې 95% کلسترونه یا ساحې چې انتخاب شوي 380 کلسټرې وي 95% موږ وتوانېدو چې دا انټرویو او 94% کورنیو موږ ته جواب راکړلو ځکه ریسرچ کې موږ اجازه مهمه ده. باید موږ ته اجازه راکړي چې بیا پوښتنې ترېنه وکړو. په نوره نړۍ کې په کابل کې کلتوري لحاظ چې اوس وغږېږو لږ ټوله زیات ریجکشن زموږ کابل کې و. کمترین ریجکشن زمونږ په اطرافي سیمو کې و. په سپین کې اسپانیا کې چې دا ریسرچ شوی و اسپانیا وروسته افغانستان دویم ملک چې ملي سروې وکړله. لندن کې یا په امریکې کې ډېرې سروېګانې شوي وړې وړې د مملکت په سطحه نه دي شوي. دا سروې چې کله موږ شروع کړله د هغوی پیپر چاپ شلو د اسپانیا چې هغه ټول ملک کې کړې وه. تعلیم یافته عموما ریجکشن زیات وي هلته 30% و. په اسپانیا کې 30% خلکو ریجکټ کړې وه او څومره چې ریجکشن لوړ وي هغومره د سروې یا د څېړنې کیفیت هم سوال لاندې راځي ځکه هغه خلک چې ریجکټ کوي او هغه خلک چې نه ریجکټ کوي دا متفاوت دي. نو تعلیم یافته عموما په ټوله نړۍ کې ریجکشن پکې لوړ وي او په وروسته پاتې په کلیوالو سیمو کې هلته ریجکشن کم وي. دا هم احساسي کمترۍ سره هم یو څه تعلق لري که نه. دوی کولی شي تصمیم خپل ونیسي هغه بیچارهګانو ته مشکل دی چې تصمیم هم ونیسي. سروې تقریبا موږ 15 ورځو کې پلان کړې وه خو په ځینو سیمو کې طالبانو اجازه ورنه کړله. وخت یې ونیولو. انجو له خوا نه تطبیق شوله چې د خالد فهیم صاحب هم دلته دی چې دوی په وردګو کې ډېره ښه تطبیق کړې ده چې سویډن کمیټې د خوا او په نورو سیمو کې مشکلاتو په فراه کې په ورزګان کې په فاریاب کې خو بیا په ځینې سیمو کې مو کړله. په پکتیا کې په ځینې ځایو کې ونه شوله په فاریاب کې 15 کلسترو کې ونه شوله او په ورزګان کې اجازه ورنه کړله خو اخره کې تقریبا 95% ساحو کې تکمیل شو چې یو د ډېر ښه کوریج سروې څخه موږ ورته ویلی شو. کله چې سروې په تکمیل شوله سروې ارقام ولایتونو کې مینټر کړل بیا دوباره 100% ویریفای کړه ارقام داخل شول. ټول لږه فیصدي د کرونا په کابل ولایت کې وه ځکه ښار دی. یو میسج زموږ دا دی چې موږ ښاري ژوند نه لرو. ګوره زیاتره سلمس چې ورته وایي په هغه ډېر بیروبار و رش او هغسې یعنې داسې ژوند دی زموږ. نو په دې په وجه باندې کابل کې 53% خلک ماشومان او دغې جمع سرجمع 53% خلک مبتلا وو. دویم تر ټولو جګه په مشرقي کې وه 43%. ورپسې په مرکزي سیمو کې چې پنجشیر پروان کاپیسا لوګر او وردګ چې 40% او شمال شرق 22 جنوبي شرق 22 شمال 10% جنوب 24 او 21% زمونږ بامیان او دایکندي سیمو کې او اوسط د افغانستان د 22 تر 14% پورې. دنیا کې په هیڅ ملک کې دومره لوړه فیصدي هیڅوک نه دي مبتلا شوي. په هیڅ سیمه کې د نړۍ دومره فیصدي نشته. چا را سره نه منل نړیوالو نه منل ځکه نړیوالو سره هم دا ارقام موږ شریکول. ځینې اکسپرټان موږ سره د هاروارډ څخه د بانک جهاني نه CDC امریکا WHO سره هیچا نه منله
یو ملک هم دومره فیصدي نشته دی. لکه موږ تاسو خو یې منو که نه، ځکه موږ تاسو باندې تېره شوې وه. هغوی د نورو نړۍ تحقیقات کتل، نورې نړۍ څېړنې ښایي چې انسان دومره نشي مبتلا کېدلی. د مرض حالت چې موږ ګورو او انسان ته ګورو، په دومره فیصدي باندې انسان نشي مبتلا کېدلی. تر اوسه پورې موږ سره نښتې دي، سره یې نه منو. لیکن زموږ خلک وایي نه دا ټیټه ده، تر دې لوړه ده. یعنې موږ وکتل په سترګو هم. زه عموما زما مسلک ریسرچ دی، نو زه په دغه باندې ډېر باور نه لرم، په دې شخصي فکر باندې. باید سټډیز یو څه ووایي. خو بیا هم موږ تاسو کتل چې کورنۍ مصاب شوي دي، ډېر کم کسان پاتې دي. بیا غټان او ماشومان هم سره بیل کړه. د ماشومانو فیصدي د مصابیت ټیټه وه او په تقریبا 25% غټان 15% مصاب شوي دي. خو لیکن په کابل کې 50% غټان مصاب شوي دي. بیا په مشرقي کې 50%، تقریبا نږدې 50% غټان مصاب شوي دي. غټان 13 کاله لوړ، ماشومان د 15 نه 19 کالو پورې. بیا په نورو سیمو کې هم تفاوت چې یو څو ریپورټه ما سره دلته دي، آنلاین هم ریپورټونه اوس دي. زه خواهش کوم تاسو څخه چې دا ولولئ، ځکه کرونا خو څه شی دی چې اوس موږ تاسو سره نښتې ده. که ډاکتر یو که غیر ډاکتر یو، باید دا پکې وګورو. ولایتونو په کچه هم مختلف مصابیت شته دی. زه پرې ډېر دغه نه کوم. لغمان کې مصابیت لوړ، ډېر زیات. پنجشیر کې لوړ دی، خو هلته زموږ نمونه ډېره وړه ده. پنجشیر باره کې موږ څه نشو ویلی. کابل خو ما مخکې وویلې، هلته هم چنان لوړه ده. احدي صاحب په ځینې خبرې د سرویلانس باره کې هم کوي. تر ټولو زیات ځپل شوي ساحې که موږ وګورو، پښتانه ډېر ځپل شوي دي. پښتنو سیمې ډېر ځپل شوي دي، او دا د فرهنګ سره تړلې ده. موږ کورونه هم غټ دي، او زموږ یو بل سره فرهنګي روابط هم ډېر زیات دي. مثلا مکتبونه او پوهنتونونه خو بند شول، مسجدونو کې مصابیت بند شوي نه دي. ښاري سیمې ډېرې مصاب شوي، کلیوالې کمې. ښار کې موږ نږدې ژوند کوو، کلیوالو کې لږ لرې. ښاري 42% او کلیوال 21% مصابیت دی. په غټانو کې ماشومانو کې 13-23. رښتیا مخکې ما ونه ویلې دا مصابیت موږ همسې پوښتنه نه کړې، د وینې ټسټ هم ورته وکړو، ځکه وینه که معلومیږي چې ده تېره کړې که نه ده تېره کړې. د وینې ټسټ هم ورته وکړلو، او د هغې په اساس باندې چې ده سره انټي باډي جوړه کړې که نه یې ده جوړه کړې. چا چې نه یې جوړه کړې هغه پکې نه دي شمارل شوي. ټسټ هم خپل دغه لري، محدودیتونه لري. خو لیکن په خوله باندې ویل هغه ریسرچ په طبي اصطلاح کې چې زمونږ یو بایو مارکر یا وینه کې ګورو یا په نور موادو کې ګورو، هغه قوي ریسرچ وي. ځکه په خوله خو شاید خلک دروغ ووایي، غلط شي، لیکن وینه کې چې شی پروت وي که نه، په هغې باندې دا ارقام راټول شوي. ښځو کې فیصدي 22%، په سړو کې 33%. ښځو کې په نوره نړۍ کې کمه ده. په ده باندې مې اعتراضونه ډېر راغلل، ولې ښځې ښځو کې لوړه ده. زموږ ښځې خدمات په کور کې چې څوک مریض شي، خو ټول ورته ښځه ورسره نږدې وي. که مور ده، که ښځه ده، که هر څوک ده، هغه نو بس مریض ته خدمات هماغه کوي، نو کیر هماغه کوي، ورته منډې ترړې هماغه کوي. چې ښځه مریضه شي، بیا سړي ترې تښتي. نو دې سروې هم ښودلې ده څېړنې چې 22% ښځې مصاب دي په غټانو کې. 13 کاله لوړ، زه زیاتره وایم، ټیټ تفاوت نه و، او 33% سړو کې. لیکن د احصایې د نظر دا تفاوت نه دی، ځکه چې دا نمونه ده که نه، چې هغه پی ویلیو که ځینې ریسرچران موږ دلته ملګري شته دی، هغه نو سیګنیفیکنټ نه ده. معنا دا چې متفاوت نه دي د ریسرچ د نګاه نه. خو لیکن د عادي چې ګورو 22 او 43 هم یو فیصدي ده چې فرق کوي. د دې په اساس باندې د 15 کال نه لوړ زموږ 6 میلیونه خلک دي نظر احصایې ته،
او 32% چې مصاب یې نږدې 10 میلیونه وګړي زموږ مصاب دي. په دې کې ماشومان د 15 کالو نه ټیټ نه شامل که هغې ته یې هم موږ جنرالایز کړو نو دا تقریبا 11-12 میلیونه خلک مصاب شوي دي. 11-12 میلیونه خلک مصاب دي. دا ولسمشر ته موږ پریزنټ کړله په همدې قسم باندې. نو ولسمشر ډېره ښه پوښتنه وکړه نو زه ستاسو په سروې څه وکړم، میسج مو ماته څه دی، کرونا ختمه ده؟ ستاسو سر به هم دا سوال وي. نو ده نه څه کرونا په ختمېدو ده نه ده په ختمېدو څه قسم ده؟ نو دا د کابینې نه مخکې موږ پریزنټیشن ورته ورکړ. بیا ولسمشر چې څه پوښتنې وکړلې بیا یو هفته وخت نور راکړو، 3-4 ورځې راکړې خو هفته وخت بیا ونیولو چې په دې باندې نور بحث وکړو چې د دې رزلټ معنا څه ده. انتاني امراض ټول خلک نه مصابوي، ټول خلک نه مصابوي. دا دې پورې تعلق لري چې یو شخص څو کسان مصابولی شي. دا د هر مرض فرق کوي. د شیري یا سرخکان یو کس کولی شي 15 کسان مصاب کړي. د انفلوئنزا یا زکام چې دا کال په کال راځي 1.3 نفر یو کس مصابولی شي، یا 10 کسان 14 کسان مصابوي. د دې کرونا کافر تر اوسه معلومات سم نشته، خو زیاتره چې ویل کېږي 1.5 نه تر 3 پورې، خو ځینې تحقیقات تر 7 پورې ویلي دي، خو اوسط 1.5 نه تر 3 پورې. نو دا معنا چې 50% خلک مصاب شي یا 80% نور نشي مصابولی، مرض ختمیږي. یعنی یو مریض نشي کولی چې 2 نفر چې پیدا کړي یو نفر ورسره چې راکېږي مخته راځي چې هغه تېره کړې ده، نو دویم نفر چې پیدا کوي نو 2 نفر کېدی شي یو نفر مصاب کړي، نو هغه مرض بیا ختمیږي. زموږ میسج هم دا و کابینه کې چې نظر ارقامو ته او تحقیقاتو ته کابل رسېدلی دی، رینج کې دی خو لوړو کې نه، مشرقي نږدې رسېدلی ده، ښارونه نږدې رسېدلي دي، کلیوالو سیمو کې اوس هم په جګېدو یو څه روان دی. ښاري سیمو کې ډېر کسان مبتلا کولی شي، یو کس په کلیوالو کې کم. بیا تصمیم ونیول شو چې مکتبونه شروع شي، پوهنتونونه شروع شي او تیاری ونیول شي او زموږ سرویلانس قوي واوسیږي. یو بله پوښتنه هم ډېره زیاته کېږي زموږ چې دا سیکنډ ویو د امریکایانو خارجیان یې وایي که نه، دویمه څپه امریکا کې خلک وساتل، 15% خلک مصاب په امریکا کې، په دغه کې 15% او په انګلینډ کې لندن کې او اسپانیا کې 15% و. نو 95% خلک د هغوی اوس هم کېدای شي مریضان شي. همدا دی چې امریکا خلاصه کړي بنده یې کړي، کالیفورنیا یې خلاصه کړې او بېرته یې بنده کړله. لیکن موږ تاسو جرګه وکړه څومره ډېر خلک وو هلته، اوس څومره ناست یو دلته. دا ویل هم سخت دی چې دا موږ په یو دم ووالو ښه دی که په قلاره قلاره یې وهلی، که چېرته یو قلاره قلاره یې وهلی لکه هغوی چې دی اوس داسې نه شو کېناستلی چې دا موږ ناست یو. خو یو دم تاوان هم لري او ګټې اوس لري چې دا دی اوس ګرځي وي اوس ناسه. نو دویمه څپه موږ دپاره دا ده چې دویم ځل مصابیت چې یو ځل څوک مرض تېر کړي د انټي باډي یا معافیت تشکیلوي، دا معافیت څومره دوام کوي دا لا نه دی معلوم. اوسه پورې موږ منتظر یو. انټي باډي وایي 3 میاشتې بعد کمیږي، خو لیکن بیا موږ په دغې کې وینه کې ټي سیلز لرو چې هغه زر یې پېژني او انټي باډي زر جوړوي چې هغه به څومره بیا دوام کوي. نو دا هم نړیوال تحقیقاتو ته منتظر یو چې دا څومره دوام کوي، ځکه مرض هم نوی دی، دا تر اوسه درست نه دی معلوم. خو ځینې ولایاتو کې ارقام ټیټ دي، لکه دایکندي 10% مصابیت و، تخار 10% ارزګان 0. خو د ارزګان په سروې باندې اعتماد کول هم لږ سخت و، ځکه اوله کې اجازه نه ورکولو، فقط 2 سیمو کې شوې وه دا سروې. نو که وګورو زمونږ په هزاره کې خلکو ځان ساتلی و. یو سوال دا دی چې موږ تاسو بحث وکړو د کلتور او د فرهنګ د نظر نه چې زمونږ کلتور او فرهنګ که جنګ ته موږ مساعدوي امراضو ته یې هم نږدې کړي یو. ډاکتر صاحب قهار دلته دی د CDC امریکې سره کار کوي، دوی پولیو پروګرام باندې فوکس کوي، پولیو پښتنو کې پاتې ده.
نړۍ محوه کړې ده ټوله دې خوا ته هغه خوا ته ډیورنډ په همدې ځایونو کې ده. نو زموږ فرهنګ موږ مرض ته هم مساعدوي او موږ څنګه کولی شو چې د فرهنګ له خوا نه هم موږ تاسو د امراضو ته وګورو تر څو چې تغییرات را نه شي. صحیح ده چې جنګ او دا نورې برخې هم موږ ځپل شوي یو. د صحت د نګاه نه هم موږ ډېر متاثره کړي. معرف د نګاه نه هم موږ ګورو په فیمیل ایجوکیشن زموږ څومره ټیټ دی یا په سړو کې یا په اطرافي سیمو کې. نو دا هم هغه دغه دی چې هغه برخې دي چې باید توجه ورته وکړو. نو د سروې اخري د هغه د پایلې دا دي چې هرډ ایمیونټي یا ګلایي معافیت یا جمعي معافیت زمونږ د 40% نه شروع تر 80% پورې دی. نو موږ مجبور چې دوام ورکړو. همدې خاطر موږ وایو چې ماسک استفاده کوي. نو چا ته چې وایو خپله خو باید وی لرو دلته که نه بیا چا ته ووایو. مثلا په ټولو ملکونو د نړۍ کې پرمختللي ملکونه چې دي بې ماسکه څوک نشي راوتی. خو دلته موږ غیرت کوو که نه. د خپله وزارت کې ما ته ډېر خلک وایي چې ماسک دې ولی اچولی بس یې لرې که. خو لیکن شواهد داسې وایي چې شته لا باید یو څه احتیاط سره لاړ شو. نو موږ که چېرې 40% سره ماسک استفاده کوو موږ ساتي مرض نه ده مرض ختمیږي. اوس هم موږ احدي صاحب په ترې یو څه بحث وکړي چې د دغه ولایتونو چې ما نومونه واخیستل د دوی زموږ سرویلانس سیستم ته چې د ارقام راځي ارقام لوړ دي. خو لیکن د ده سره سره زموږ سرویلانس سیستم هم وایي چې مرض کم شوی دی او زموږ شفاخانو کې هم مریضان اوس نشته په هغه قسم باندې. څه شی چې سروې وایي او څه چې دغه وایي د سرویلانس او مریضان وایي. مړینې باره کې دې کې هغه منتظر کړی وای چې انکشاف دهات سټډي وکړي. هغه نه بعد هغه غټه سټډي ده هغه چې موږ ولوستله هغه صرف په هغه سیمو کې کړې ده چې کوم ځای کې کرونا نه رپورټ راغلی و. 15,000 کورونه یې کتلي دي په هغه سیمې دي چې کرونا رپورټ شوې وه. نو هغوی ویل داسې کار به وکړو چې کرونا موږ ته وایي چې وشمارئ نو موږ هماغه سیمو ته ځو. متاسفانه هغه سټډي ریلایبل نه وه نو مړینه مجبور یو چې همدې سټډي نه رپورټ کړو. 1,00,000 کسان مړه شوي دي. تېر کال په دغه عمره وخت کې په 52,000 نفره مړه دا پیره د 1,50,000 نفره مړه دي. نو 1,00,000 نه زیات کسان د کرونا نه یا ډایرکټ یا انډایرکټ مړه شوي دي مستقیم یا غیر مستقیم. یا کرونا وژلي یو او یا شفاخانې نه یریدو یا ډاکتر شفاخانه کې نه و یا ډاکتر میرخانې بندې دي یا مریضان هند و پاکستان ته نه دي تللي. خو نږدې 1,00,000 کسان زمونږ او ستاسې د کرونا څخه مړه شوي دي. یو غټ نمبر دی دا هم. نو زما ښه وخت دا دی چې موږ څنګه د دې څخه استفاده کولی شو چې په فرهنګ کې مثبت تغییرات راشي. د داسې ارقامو څخه ځکه کرونا ټول خلک یې راولي دي همدا وخت دی چې زموږ فرهنګیان په هغه برخه کې کار وکړي. ډاکټران په دې کار وکړي د صحت عامه چې څنګه روغتونونو کیفیت ښه شي په دې طرف کار وکړو. ټول دولت څنګه په دې کار وکړي چې ګډ کار وکړو. صحت د عامې روغتیا وزارت تنها کار نه دی باید په ګډه باندې کار وکړو. مننه ډېره احدي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو درنو او قدرمنو مېلمنو په اجازه د هر څه نه مخکې د انسان انسټیټیوټ د ادارې نه مننه کوم چې داسې یو علمي بحث دپاره زمینه مساعده کړله تر څو موږ تاسو ټول شو او په دې باندې بحث وکړو. لکه څنګه چې رئیس صاحب هم څو ځله وویل او د کرونا د وضعیت په ارتباط باندې په تفصیل سره بحث وکړ چې هغه یوه نشنل سروې وشوله. اما مخکې د سروې نه یوازینی ډیپارټمنټ او یوازینی مرجع سرویلانس ډیپارټمنټ و چې د کرونا په ارتباط به د وضعیت په ارتباط به هم دولت ته هم وزارت صحت عامې ته او هم د تصمیمونو د نیولو دپاره به معلومات او شواهد ورکول. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ امراض خصوصا ساري امراض دا یو ګواښ دی د ټول جهان دپاره او
په یوه کال کې په میلیونو انسانان د منځه وړي او په میلیاردونو خسارات رامنځته کوي. نو د دې دپاره چې دغه مړینه او دغه مالی خسارات کم شي، باید یو سیستم موجود وي چې په وخت سره یعنی کمې پیښې یا په وخت سره دا تشخیص کړي، ځواب ورکړي، تر څو مړینه هم کم شي او مالی خسارات هم کم شي. خوشبختانه وزارت صحت عامه د سرویلانس سیستم لري او البته په هغو امراض باندې چې وزارت صحت عامه ته اولویت لري یا اپیدمیګان او پاندمیګان یا اورګونه رامنځته کوي، زیات فوکس یې په هغو دی او داسې پیښې چې رامنځته کېږي چې په کتلوي شکل باندې انسانان مسابوي او مریض کوي، لکه د کرونا، فوکس یې په دې دی، په وخت سره تشخیص کوي، بررسي کوي او هغې ته ځواب ورکوي. او دا سیستم د وزارت صحت عامه تقریبا 90% ولسوالۍ کور کړي دي او د دې نه معلومات ټولوي رهبرۍ ته، دولت ته د تصامیم دپاره، ځکه د تصامیم دپاره باید شواهد موجود وي او هغه جوامع چې دوی په خطر کې دي د هغو په ارتباط باندې معلومات ټولوي، د مرض سیر ګوري او وخت نه وخت چې په کوم ولایت کې په کومه جامعه کې مریض په کوم شکل باندې سیر کوي او ولې په دې لیول دی، دغه معلومات ټولوي. دغه سیستم یعنی کوویډ خو یوه غټه پاندمي وه. دې سیستم په افغانستان کې تر اوسه پورې تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې آوټبریکونه یا هغه امراض چې په کتلوي شکل رامنځته شوي دي دا یې په وخت سره تشخیص کړي دي، بررسي کړي دي او د مربوطه ډپارټمنټونو په همکارۍ دې ته ریسپانس یا ځواب ویلی دي. د وزارت صحت عامه د سرویلانس ډپارټمنټ د 2009 کال کې موږ تاسو د انفلوئنزا پاندمي درلودله، په هغې کې هم مهم رول لوبولی دی. په افغانستان کې معلومات یې ټول کړي دي او د تصامیم دپاره شواهد مقاماتو سره شریک کړي دي. دې سیستم تر اوسه پورې د 150,000 په شاوخوا کې لابراتواري سمپلونه ټول کړي دي مرکزي لابراتوار ته او حوزوي لابراتوارونو ته یې لېږلي. کله چې کرونا رامنځته شوله البته دا سرویلانس ډپارټمنټ د وزارت صحت عامه د امني چایس په لوی ریاست کې د هغو د چتر لاندې کار کوي. کله چې کرونا پاندمي رامنځته شوله د ټولو جهاني علمي نهادونو او سازمانونو لکه WHO او CDC د دې د راهنمودونو مطابق یې پروتوکولونه کوم چې د کرونا د پاندمي د محو دپاره لازم و دی جوړ کړل. مثلا اولین پروتوکول دا و چې بعد واقعات په وخت سره پیدا شي، یعنی په ټوله جامعه کې د پاپولیشن سرویلانس فنکشن په نامه سره چې ټول نیټورکونه یې سره وتړل. مثلا په جامعه کې که د CHW د نیټورک و، که د پولیو ولنټیر نیټورک و، که ملا او امام او د ټول نیټورکونه تر څو کیس پیدا کېږي او دا په وخت سره موږ ته ریپورټ شوی. مخکې رئیس صاحب هم ذکر کړ تعریف د مرض دپاره تعریف جوړ شو په جهان کې. هغه تعریف یې د افغانستان د کانټکس مطابق وخت په وخت تغییر ورکړ. مثلا اولین کیس کله چې په هرات کې پیدا شو 2 ورځې مخکې موږ کیس ډیفینیشن ته تغییر ورکړ، یعنی کیس ډیفینیشن ته چې تغییر، تعریف ته چې تغییر، کیس پیدا شو او بیا وخت په وخت دغه تعریف څو ځله تغییر شوی دی. او حتی لکه څرنګه چې مخکې هم ذکر شول موږ د ټیسټ کپاسیټي ډېره کمه درلوده. رئیس صاحب مخکې ذکر وکړ چې دلته هیڅ لابراتوار نه و، د سمپلونه به تلل خارج ته. نو موږ په دې اواخرو کې د دې دپاره چې موږ د ملک نه ښه پکچر ولرو، موږ کلینیکي تعریف جوړ کړ چې بدون د لابراتوار نه هغه مشخصات او کریټریاوې چې یو کیس ولري
هغه موږ ته ریپورټ شي تر څو هغه ریال پکچر د جامعې ولري. د لابراتوار د اخیستلو د سامپل د اخیستلو دپاره د هغې د انتقال دپاره د هغې دپاره هم پروتوکول جوړ کړ. ډېر مهم فنکشن چې کانټاکټ ټریسینګ، یعنی هغه پیښې چې د هغه واقعات چې د مثبت واقعات سره په تماس کې دي هغه باید په وخت تریس شي. د چین په ووهان ښار کې کله چې هغه 11 میلیوني ښار و، په هغې کې تقریبا 1100 اپیډیمیولوژیستانو کانټاکټ ټریسینګ کولو. حتی دوی به د فارماسیانو نه هم پوښتنه کوله چې څوک د تبې دوا که چا اخیستي وي موږ ته یې وښیه، یعنې د دې دپاره چې هغه واقعات په وخت سره تشخیص شي. او په مرزونو کې په اول ځل کې خو افغانستان کې واقعات یا نه وو یا ډېر کم وو. په مرزونو او پوینټ آف انټري کې د دې دپاره چې کسان او مسافرین به راتلل چې دا په څه شکل باندې سکرینینګ شي، د دې دپاره هم پروتوکول جوړ. د قرنطین دپاره تاسو حتما مطالعه لرئ. زیات واقعات د کرونا د بستر ته ضرورت نه لري، باید په کور کې قرنطین شي. حتی د 20% په شاوخوا کې بیخي اعراض والا هم نه لري، 80% په شاوخوا کې مایلډ او مودریټ متوسط اعراض لري. دا باید په کور کې قرنطین شي. نو د دې دپاره چې په کور کې په څه شکل قرنطین شي، د دې دپاره هم پروتوکول جوړ. او د دې پروتوکولو په رڼا کې تقریبا تر اوسه پورې د 1 لک په شاوخوا کې کیسونه پیدا شوي دي. د هغو نه هم سامپل اخیستی دی او لابراتوار ته هم لیږلي دي چې تقریبا د 38,000 په شاوخوا کې دا مثبت لابراتوار هم تایید کړي دي. مخکې مې ذکر وکړ د په بندرونو او سرحداتو کې ټول مسافرین چې راتلل سکرین کېدل. تقریبا تر اوسه پورې د 2 میلیونه په شاوخوا کې کسان سکرین شوي دي. تبه یې کتل شوې ده. که چا لوړه تبه درلودله هغې دپاره رهنمایي شوې ده، هیلث ایجوکیشن شوی دی چې خصوصا دغو ملکونه چې هغه انډیمیک ملکونه وو چې یو شک په تاسو موجود دی چې کېدلی شي تاسو کرونا وایه، باید په کور کې د 14 ورځو پاتې شئ او نورو سره په تماس کې نه وئ، ماسک واغوندئ، لاسونه بیا پرېمینځئ. دا کسان سکرین شوي دي. او د ډیټا د ښو معلوماتو دپاره په DHIS2 آنلاین سیستم کې چې حتی ټول پابلیک ورته لاسرسی لري، په ډېر منظم شکل د ارقام درج شوي دي او د ټولو سره شریک شوي دي. څرنګه چې یوازې د دولتي لابراتوارونو ظرفیت دومره نه و چې ټول ټیسټونه وشي، خصوصي سکتور هم په دې کې دخیل شوی دی چې تر اوسه پورې 12 خصوصي لابراتوارونه هم دا ټیسټ کوي او دوی ته د وزارت صحت عامې تر نظارت لاندې د کار اجازه ورکړل شوې ده. او تنها د دې واقعاتو د پیدا کولو، د هغې د کانټاکټ ټریسینګ او د هغې د سکرینینګ دپاره د 1000 کسانو په شاوخوا کې دوی دپاره ازموینه ورکړل شوې ده او ټرینینګ ورکړل شوی دی. په اوایلو کې تاسو هم په جریان کې وایه، یعنې مشکلات زیات وو، نتایج به په وخت نه شریکېدل د خلکو سره. د دې دپاره بیا د SMS سیستم، یعنې د هر چا نه به چې ټیسټ واخیستل شو د SMS د لارې دی تلیفون ته به میسیج ورتللو. دا سیستم جوړ شو چې یعنې ډېر کم داسې پېښېدل چې چاته به دا هغه ونه رسي، خپل میسیج د ټیسټ ونه رسي. ګرچې موږ ونه توانېدلو چې ټول کسان چې مریض دي او دا ظرفیت په نورو ملکو کې هم نه و چې دا ټیسټ شي او هغو ته خپله نتیجه لابراتواري نتیجه ورکړل شي. ولهذا اقل په دې وتوانېدلو چې یو سیستم جوړ شي که یو بل مرض هم رامنځته کېږي، د هغې د سرویلانس، د هغې په وخت سره د تشخیص او بررسۍ دپاره یو سیستم موجود وي. نو مهم میسیج زما د سرویلانس د ډپارټمنټ نه دا دی چې ټوله جامعه باید په سرویلانس کې شریکه وي. ټول خلک باید د دې آګاهي ولري. کله چې یوه وبا رامنځته کېږي، د هغې هغه اولي تعریف باید د ټولو خلکو سره شریک شي او ټول خلک په دې پوه وي
د وزارت صحت عامې سره باید دوی همکار وي او هغه په وخت سره راپور ورکړي مربوطه مراجعو ته او د وزارت صحت عامې کومې لارښودنې چې دي هغه په نظر کې ونیسي لکه نوره دنیا غوندې چې د دې 15% او 10% کسان مصاب شول په همدې شکل سره به زموږ هم همداسې کم کسان مصاب شوی که چیرې جامعه همکاره وای او د جامعې سره د آګاهي وه. مننه. زه نور ډېرې خبرې نه کوم، رئیس صاحب تفصیل خبرې وکړي. تشکر تاسو ټولو.